که د چا روزي لنډه تنګه وي او هغه د یا کریم او یا رزاق وظیفه شروع وکړي نو الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره روزي ډیره زیاته پراخه کړي او رب العالمین به د دې انسان روزي داسې پراخه کړي چې تر د نسلونو پورې به دا انسان نشي ختمولی. محترم کله کله زمونږ په کورونو کې د رزق هغه تنګسیا راشي د هغې د وجې نه موږ د ډېر زیات پریشانو سره مخامخ یو یعنې زموږ روزي لنډه تنګه وي. نن د الله جل جلاله یو دوه نومونه دي دا وظیفه که تاسو وکړئ نو الله جل جلاله به ستاسو روزي ډېره زیاته پراخه کړي او دومره ډېره به د رب العالمین د روزي پراخه کړي چې ځان سره به ځای کولې قدرې هم نشي. او یقینا د الله جل جلاله په اسماء الحسنى په پاکو نومونو کې رب العالمین یو ډېر لوی پاور ایښودلی. نو محترم که یو انسان د دې خبرې خواهشمند وي چې الله جل جلاله دې زما روزي پراخه کړي نو هغه انسان له پکار دی چې دا یا کریم او یا رزاق وظیفه دا شروع وکړي. د هر فرض منځ نه پس دی دا وظیفه 200 کرته وي مخکې وروسته 11 کرته درود شریف بیا 200 کرته دغه وظیفه کله چې د ماسخوتن اوده کېږي نو 500 کرته دی دغه وظیفه کې تر د 10 ورځې پورې مسلسل وکړي. ان شاء الله د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله ستاسو روزي ډېره زیاته پراخه کړي لیکن په دې کې نیک نیت او خلوص دا پکې شرط دی. د دې په برکت باندې به الله جل جلاله ته باندې دا فتوحات دروازې هم کلو کې او رزق به هم رب العالمین انتهایی پراخه کړي.